سپوږمۍ تر کلي. سلامونه. د سپوږمۍ تر کلي د خپرونې درنو مینوالو ستړي مشئ. تېره شپه مو د وړانګې ناول 5مه برخه واورېده. نن شپه مو د دې ناول 6مې برخې ته هرکلی کوم. په تېره برخه کې مو واورېده چې په زرغون پسې ملګری زنګ وهي او د نوې دندې د پیدا کېدو ورته وایي او ترې غواړي چې پېښور ته ځان راورسوي او راسن د دوی دفتر ته ورشي. زرغون هم هماغسې کوي. په پنجاب کې خپله ورځنۍ مزدوري پرېږدي او سهار وخته په موټر کې سپریږي د پېښور لاره نیسي. پېښور ته له رسېدو وروسته نیغ د خپل ملګري دفتر ته ورځي. تر دې ځایه را رسېدلی و چې دننه یې زرغون په انتظار خونه کې کېنوه. په خپله لاړه او د میز د پاسه د ایښودل شوي ټلیفون غوږۍ یې په چپ لاس غوږ ته ونیوله. یو دوه تڼۍ یې کېکاږلې. لږه شبکۍ وروسته یې کړه. د زرغون په نوم ستاسو میلمه په انتظار خونه کې ده. غوږۍ یې کېښوده او زرغون ته یې وویل نجیب به اوس راشي. دا چې تر دې وروسته څه پېښېږي په دې برخه کې سره اورو. زرغون مننه ترې وکړه. لږ ځان وروسته د وره په پرانیستلو سره یو چټ زلمی چې ږیره یې پاکه خریلې وه او په خړه دریشۍ کې د انتظار خونې ته ورننوت. زرغون ونه پېژنده خو چې کله مسک شو او خوله یې خبرې ته جوړوله نو زرغون په حیرانتیا وپوښت نجیبه ته یې؟ نجیب اوهو زه یم، ستړی مه شې. له ستړي مشي وروسته یې زرغون له لاسه ونیو. خپلې خونې ته یې بوته. په مخامخ څوکۍ یې ځان ته کېنوه او په خپله لاړ. د کمپیوټر څوکۍ یې راتاو کړه او زرغون ته یې ویل ښه وایه نورې څه غورې دي؟ زرغون له خندا شین شو. په مخ یې لاس راتیر کړ او ویل یې نجیبه دا مبارکه دې څه کړه؟ په دومره لږ وخت کې دومره لوی بدلون؟ نجیب په خندا ورغبرګه کړه. بس ستا پاچاهۍ بدلې شوې، ته د دې پوښتنه کوې. زرغون که مې بل چیرې لیدلی وې نو باور وکړه چې اروا به مې هم نه وه در باندې شکېدلې. نجیب ولې؟ زرغون نه ګورې بیخي دې څېره بدله شوې. نجیب هو نو یو خدای په یو حال دی. زرغون بېشکه چې یو خدای په یو حال دی. زرغون ښه اشنا اوس خبره د کار کوه. نجیب تا ته خو معلومه ده چې د بمباریو له امله درګرده خلک راتښتي. زرغون اوهو د بیچارهګانو د خدای ثواب وکړي. نجیب خدای ثواب کړی د تا سره. زرغون پوه نه شوم. نجیب د کډوالو نړیواله اداره په پام کې لري چې له دغه نوو کډوالو سره د مرستو او هغوی ته د ژوند د اسانتیاو د برابرولو لپاره هغوی په ټاکلو سیمو کې ځای پر ځای کړي. زرغون دا خو ښه کار دی. نجیب اوهو او تر دې بل ښه کار دا دی چې نجیب په پام کې لري چې زرغون د همدغه کډوالو په کم کې په کار وګماري. زرغون کوم ځای کې؟ نجیب په کورمه ایجنسۍ کې. کورمه خو دې لیدلې؟ زرغون نه تر اوسه نه، خو کله دې وروسته یې ستا له برکته ووینو. نجیب که خدای ته منظوره وه نو ډېر ژر به دې دا ارمان پوره کړم. زرغون باور مې دی. نجیب د کورمې په اړه خو به دې هغه ټیکۍ اورېدلې وي. زرغون کومه؟ نجیب هغه څه ده چې وایي خطرې خطرې دي کورمې ته مزه زما یاره. زرغون اوهو د خطرو غم مه کوه، ځکه یتیم بې له هغې هم په ژړا کې شوخ وي. دا وایه چې څو کسان په کار دي؟ نجیب له څو سره یې ستا څه خو ستا کار پکې شوی. بیا نجیب له ځایه پورته شو.
د میز له سر څخه یوه پاڼه راواخیسته، زرغون ته یې ونیوله او ویل یې دا فرمه ډکه کړه. زرغون لومړی فرمه ولوستله او بیا یې نجیب ته ویل قلم دې راکړه. نجیب قلم ورته ونیو او ورته ویل یې ته لکه چې قلم نه ګرځوې زرغون، له دې وروسته به یې وګرځوم. تر اوسه یې اړتیا نه وه. زرغون د فرمې په ډکولو پیل وکړ. کله چې د ټلیفون د شمیرې د لیکلو ځای ته ورسېد نو ویل یې زه خو خپل ټلیفون نه لرم، د ورور شمیره مې ولیکم. نجیب پروا نه کوي چې ستا وي او که د ورور دی، خو چې د اړتیا په وخت کې دې موږ ته راخبر کړي. زموږ شمیره پکار ده، له دې پسې مه ګرځه چې ستا ده او که د ورور دی. زرغون پاڼه نجیب ته ونیوله. لږ شیبه ناست و. بیا ناڅاپه د ډنګر سړي خبره ور یاده شوه چې تاسو خو په خپله څه روزګار نه لرئ، نو ځکه خو د بل د وخت او روزګار هم څه خیال نه ساتئ. نجیب سوچونه مه کوه اشنا، وایه که نه شین چای به څښې او که تور. زرغون کور دې ودان، په شنو او تورو کې دې نه یم، نور دې وخت نه نیسم، ته دې خپل کار کوه او ورور ته دې د وتلو لاره وښیه. نجیب مسک شو. بیا یې ورته ویل زار له دغسې میلمه چې په نیمه پوهېږي. بیا نو نجیب مخکې او زرغون ورپسې شو. د دفتر تر لوی وره پورې ورسره ووت او کله چې مخه ښه کوله نو ورته ویلې چې د اختر په درېیمه ځان راورسوه. او هو رښتیا له ځانه سره یوه ښځینه همکاره هم پیدا کړه، په دې چې ښځه حتمي ده. زرغون په خندا ورته وویل ښځه به له کومه کړم او هغه هم لوستې، فکر نه کوم چې داسې یو څوک دې پیدا کړم. نجیب کوښښ وکړه، کیدای شي په خپلوانو کې دې داسې څوک وي ښه معاش ورکوي. زرغون ورته وخندل زه خو یو زړه ترور لرم، د هغې لا لمونځ سم نه دی زده، ته خو لا په تعلیم کې. نجیب ورته وخندل ویل یې زه سمه ده، دا دې هم پر ما، نور څه غواړې؟ زرغون د مخکې غیږ ورته پرانیستله، خو نجیب لاس ور اوږد کړ. زرغون لاس یې په لاس کې ونیو او مخ یې ورسره ولګوه. زرغون په خپله راغلې لاره لاړ او نجیب ترې دفتر ته ننوت. د زرغون زړه له ډېرې خوښۍ یو ډول هوا کوله. ویل خدای چې چاته ورکوي نو بیا یې دغسې ورکوي چې نه دې امه وي او نه تمه. زرغون ویل د ورور خبرې مې چې ما یوازې د ځان ډاډ او هڅونه ګڼلې لکه چې رښتیا شوې. بیا به یې ویل دا لا څه، که خدای کول نور د خلکو له خبرو هم خلاص شوم. نور به نو څوک دا نه راته وایي چې زما او ستا نو څه فرق شو، تا چې پوهنتون هم ویلی ورځ مزدوري کوي او له ما ډېر خوار و زار یې، او ما چې هېڅ هم نه دي ویلي همدغه مزدوري کوم. په همدې کې چې د زرغون یو وخت پام شنوان ابدرۍ روډ ته په پښو رسېدلی و. له ځان سره یې وویل په رښتیا هم چې انسان له ګل نازک او له کاڼي سخت دی، په دې چې نه د ډېرې خوښۍ تاب راوړي او نه د ډېر خفګان. بیا د سړک پر غاړه ودرېد. ټاټا موټر ته یې لاس ورکړ، پاړه کې ترې ښکته شو. د ماسپښین له لمانځه وروسته د کیمپ په موټر کې سپور شو او چې کور ته رسېده نو خلکو د ماسخوتن ډوډۍ خوړلې وه. په کورنۍ یې اختر شو، ټول ستړي مشي ته پورته شول. چا غیږې ورته وشوکولې او چا لاس ورکړ. مشر ورور د مسافرۍ او کار پوښتنې ترې کولې، او کله چې زرغون د نجیب کار او د اختر په درېیمه د ورتلو خبره ورته وکړه نو ورور یې ورته ویل زرغونه ما درته ویل چې خدای تعالی د چا خواري بس نه بیایي. ودې لیدل که خدای کول او ژوند و
نو ته به له دې وروسته وګورې. د خپل ځان او خپلو زده کړو ارزښت به درته معلوم شي. خو ګوره زرغونه، زه باور لرم که خدای مهربانه و او ژوند باقي و نو ډېرې پیسې به وګټې او ډېرو لویو منصبونو ته به ورسېږې. خدای او د ورورۍ نصیحت به مې په پرانیستو غوږو واورې چې کبر او لویي به نه کوې، ځکه چې بیا به نو هم خدای درنه ناراضه وي او هم به لالا درنه خفه وي. ځکه هغه د خدای وبخي تله به یې ماته ویل، ګوره زویه، ورونه خو دې واړه دي، لا په ښه او بد نه پوهیږي. ته خو پوهیږي یو به له چا سره بد نه کوي او بل به کبر او لویي نه کوي. ورور یې همداسې پسې زیاته کړه. لالا به مې کله کله دا متل هم کاوه چې بد ګرځې بد به پرځې، او چې دعا به یې کوله نو تل به یې همدا ویل چې خدایه لوی مې کړې خو لوی را مه کړې. زرغون ویل بېغمه اوسه د لالا او تاسو خبره زه کله ځمکې ته غورځوم. له دې سره یې ورور مېرمنې ته مخ ور واړوه. زرغون به ستړی وي، ځای ورته سم کړئ چې آرام وکړي. شلزري ماش. د زرغون د دندې او شلزري ماش نری نری اوازه په کلي کې لګېدلې وه. دغې اوازې ته له حیرانۍ د ډېرو کلیوالو واڼې وتلې وې. داسې ورځ یا مجلس به نه و چې د زرغون یادونه دې پکې ونه شي. تا به ویل کومه نادره پیښې شوې، یوه به ویل 100,000 روپۍ او زرغون داسې ولکه بېزینې چې څوک بام ته خیږي. هغه بل به ویل بام نه اسمان ته، ولاکه یې په خوب کې هم لیدلی وي، خو اوس هغه د میاشتې 100,000 روپۍ اخلي. او هغه چې د زرغون په دندې او معاش خوښ و نو ویل به یې میړو له خندا وړي، خو د دغه کسانو شمیر بیخي لږ و. لنډه دا چې زرغون لوی او وړو ته د مومن خان ښامار وګرځېد. ښوونکو په دې لکه غاړه وړه چې زده کوونکی د دومره منصب او تنخوا څښتن شو. د زرغون کلیوالو ماشومانو به د نورو کلو تر ماشومانو بره ځوړندوله، او د نورو کلو ماشومانو ته به یې د خبرې په سر او اخر کې ځای بې ځایه ویل زموږ د کلي زرغون اوس 100,000 روپۍ تنخوا اخلي. او هغو چې خپل اولادونه به یې درسونو ته هڅول نو ورته ویل به یې خواري وکړئ، درسونه زده کړئ چې کامیاب شئ او د زرغون په څیر لوی سړي درنه جوړ شي. یار محمد به ټولو کلیوالو یاری باله. یاری د خدای یاری و. په کلي کې هیچ چاته هم تن نه ورکاوه او نه څوک د ځان بډه ګڼل. داسې به په غوره کې و تا به ویل ټول کلی د ده کره خوري او یا د ده له کوره پخه ورځي. په هیچا یې هم سترګې نه ډکېدې. د کبر او بېځایه غرور ګوډی و. له ډېرې کلانکارۍ به یې تل لونګۍ د وریځو په سر ایښې وه. تخته تخته به روان وه. له ډېره کبره به د څادر پیڅکه پسې څخېدله. د کلي په ښه او بد کې به یې په لاس خبرې کولې. غږېده به تا ته او سترګې به یې اسمان ته نیولې وې. یوازې په خپلو پیسو نازېده. نور کلیوال هم داسې نه و چې له لوږې یې زیړ راکټېدلي وو. خوارانو خپله ورځ چلوله، چا له مالدارۍ، چا له پولې پټي، چا د لاس له مزدورۍ یا له کومې بلې لارې یوه مړۍ ډوډۍ را پیدا کوله. غله دانه یا سپین څاڅکي د هر چا کره ښه پرېمانه وه، خو یوازې د نغدو درک نه وه. ولې یارینو بیا نغدې ښې ډېرې لرلې. خو کله چې د زرغون له تنخوا خبر شو نو اول خو یې نه منله. ویله به یې دا خوشې اوازې دي، زرغون او دومره روپۍ، ولې خلک لکه چې په څلوري روان دي چې زرغون ته هم 100,000 روپۍ ورکوي. په کوم کمال؟ زه خو ولاکه پاده هم پرې وپیایم نو څوک خو به څه لیوني نه وي چې هغه ته 100,000 روپۍ ورکوي. دې خلکو ته له پردي جب څخه د پیسو ایستل هسې ټوکې ښکاري. زرغون وګوره او 100,000 روپۍ، ولاکه یې تر اوسه د بل په لاس کې لیدلې وي چې د زرغون رنګ څنګه ده.
نو دی به څنګه 100,000 روپۍ واخلي؟ څو ورځې وروسته چې کله زرغون کلي ته راغی او یاري سپین خوی کالي کش پش کلي ته په موټر کې راتګ، د میوو ډکې خلطې او نورې نښې ولیدې، نو ایله یې زړه ته ولوېده چې خبره رښتیا ده. بیا نو لکه په اور چې اوبه واړوې سوړ پوړ شو. له خبرو ولوېد چې نوره وسه یې ونه شوه، نو له خپلو اولادونو سره یې تربګني راواخیسته. وایي چې د اوښ په وري زور نه رسېده، نو په موړه یې خوله لګوله. دی هم چې د زرغون ماش ورخطا کړ، نو کرۍ ورځ به خپلو زامنو ته ډونګېده. وینې یې پکې وچې کړې وې، ځکه چې سترګې به یې ورته برګې کړې، نو ورته ویله به یې تورې بلا وهلي یاستی، څه شی درته کم دی؟ له زرغونه خو لږ وشرمېږئ. په لغړو ډډو او وچو کلمو یې ځان ورساوه. پلار به یې چې د سهار پیدا کړه نو بیګا ته به حیران و، او د بیګا به یې چې پیدا کړه نو د سهار پسې بلالهانده و. ټول عمر یې په پردیو مزدوریو کې تیر شو، خو زوی هغه د خواري وکړه، په ځان یې سخته تیره کړه. نن هغه د سپین لاس او سپینې پښې ګرځي، کرار په څوکۍ ناست دی، یوه یې په بله اړولې او 100 کسه یې لاس لاندې دي. خو تاسو تورې بلا وهلي یاستئ، درس ته مو ملا ماته ده. خپلو زامنو ته به دومره وغږېد چې خولې به یې زګونه وکړل، او کله به یې چې د میرمنې زړه ورته په تنګ شو نو مخ به یې پرې ورواړوه. وا سړیه، څه یې کوې چې د هلکانو ته ډونګېږي او زرغون دې ورته پیغور کړی؟ د لاس ګوتې هم یو برابر نه دي، او بیا دوی خو لا واړه دي، ته خو یې پرېږده. تل د تا له لاسه سرې سترګې ناست وي، نه په اوبو پوه شو او نه په خوړو. خیر محمد اکا ته به چې چا زرغون یاد کړ، نو من غوښې به یې اخیستې او شکرونه یې ایستل. دی ښه پرې خوشحاله و. ده به ویل شکر خدایه، ته ډېر مهربانه یې. که د بل چا په لاس وای نو ولاکه خو چا یوه ټنګه هم پرې لورولې وای، خو ستا د مهربانۍ له برکته هغه د 100,000 روپۍ اخلي چې ټول عمر په سر بادوي هم نه تمامیږي. بس یې دی، خو کاشکې چې پلار بیچاره یې ژوندی وای، ځکه هغه ډېرې سختې تېرې کړې، په لغړو ډډو یې ګټلې او خپلو زامنو ته یې راوړلې. خو چې باغ پوخ شو نو مال یار یې کوږ شو. اوس یې چې زامن د ګټې وټې او مخې شو نو هغه بیچاره نشته. لاجبر اکا لکه د فیل په غوږ کې چې ویده وي، له دنیا څه چې له زرغون هم بې خبره و. کله چې له جوماته راووت نو د بوټونو په ځای کې ګلمیر ته وویل والکه کوم یوې؟ صافدار: ګلمیر دی اکا، ودې نه پیژنده؟ لاجبر اکا: ښه اوس مې وپیژنده، هغه بل سپیرکټی دا ډېر وخت نه ښکاري، کالکې دی که چیرې تللی څنګه نه معلومیږي؟ ګلمیر په خندا ورته وویل یاره اکا عجب نوم دې پرېښی، هغه اوس په کورمه کې دی. لاجبر اکا: په کورمه کې څه بلا غواړي؟ هلته یې وظیفه ده، ته لکه چې نه یې خبر. څه شی وظیفه؟ اوهو اوس غټ سړی دی. د څه شي غټ سړی؟ 100,000 روپۍ د میاشتې اخلي. ښه څه کار کوي چې دغومره روپۍ ورکوي؟ له کاره یې نه یم خبر، خو دومره خبر یم چې خارجیانو سره ده. له خارجیانو سره څه بلا غواړي؟ بېدینه شوی که څه بلا؟ ولې اکا؟ لږ په غوسناک انداز: ولې نه دي دې اورېدلي چا سره چې اوسې په دین به د هغوسې؟ دا هلک له هغه پانتون کې چې وماته یې بڼه بدله ښکارېده، ځکه ډېر ګوښه به ګرځېده. نو ولې اکا له خارجیانو سره خو ټوله دنیا چنګاو ده، ټوله دنیا به هر بد کوي، نو ته یې هم کوې؟ څه ووایم اکا،
زرغون خو ډېر عاجز هلک و. عاجزه کې دنیا خو همدغسې عاجزانو ورانه کړه. صفدر ویل اکا په ولاړه یې شخ کړې. لاجبر اکا د ټوکې په انداز لکړه پورته کړه او کراره یې د ګلمیر په اوږه کې ایښوده. بیا یې ویل دغه مې چټي غږوي. ما دغه سپیرکټي پوښتنه ترې وکړه او د خبره خارجانو ته بوتله. نوم دې ورک شي، مه یې یادوئ، د دوی په ځای خدای یاد کړئ. دا یې وویل او روان شو. لاجبر اکا ټوغکی ټوغکی له خپلې امسا سره په خپله مخه لاړ. ګلمیر صفدر ته مخ واړاوه. بلا سړی ده، څه ښه نوم یې ورباندې ایښی، سپیرکټی. صفدر وویل لاجبر اکا د فیل په غوږ کې ویده ده. دی فکر کوي چې زرغون له همغه زرغون دی چې کرۍ ورځ به یې غواله غړوندې نیولې وه، د کلي په پولو به یې پوله او یا به د پنجاب په مزدوریو پسې ورک و. هغه اوس لوی سړی دی. ګلمیر هو، له موږ رنګو او لاجبر رنګو سره ولاکه په یو دسترخوان ډوډۍ هم وخوري. ګلمیر ډوډۍ یې څه کوې؟ ته دا زموږ سپین ږیرو ته وګوره، داسې زر په سړي ټاپه ولګوي چې حیران به ورته پاتې شي. اوهو نو هماغه د لونګ خبره ده، له سپین ږیرو سره به څه وایي، خو نه ښه ورته ویلی شي او نه بد. په دې کې سبا څه خبره شي او په سل مذهبه هم در باندې ملامت وي نو ټول خلک ګوته تا ته نیسي. ولې؟ دا خو دې د پلار په ځای دی. دوی لا په همدې خبرو کې و چې لږ وړاندې د زرغون د کور مخې ته سپین وړوکی موټر ودرېد. د وروستي وره له پرانیستلو سره یو سپین کالی ځوان ځینې راښکته شو. ماشومانو منډې کړې، یو له بله مخکې کېدل. همدا نارې شوې چې زیره مې در باندې زرغون راغی زرغون. زرغون خپل د غاړې بکس او څو پلاستیکونه له موټره راښکته کړل. د موټر مخې ته ور وګرځېد، جب ته یې لاس کړ. کرایه موټروان ته ونیوله او موټروان چې تر څو موټر بیرته لارې ته سیخاوه نو زرغون کور ته ننوت. ګلمیر صفدر ته وویل د سړي عمر لکه چې ډېر دی صفدر، ما ته هم داسې ښکاري، خو که لاجبر اکا رنګه یې د بېدینۍ په تور عمر ور لنډ نه کړي. ګلمیر بې غمه اوسه، اسمان چې څومره غریږي او هومره نه وریږي. په دوی هم د همغې ګیدړې کانه شوې چې انګورو ته نه رسېده نو ویلې انګور تر ودي. صفدر رښتیا وایې، ته څه فکر کوې چې که همدا د زرغون معاش لاجبر اکا ته ورکړې نو په همدا سپینه ږیره به ور نه شي؟ ګلمیر ورتګ څه چې ولا په سینه خو ور وڅښېږي. صفدر ګلمیره ورک یې کړه، هسې نه چې سبا مو خدای د ده په ګناه ونیسي، مه یې یادوه. ګلمیر اوهو ښه وایې، نو څه کوې، ما سره چایو ته ځې؟ صفدر نه، کور دې ودان، درځه.